د ډلهییز واده هغه زوم دی جاوید افغان صاحب چې شیشې خوري د ماشین چړې خوري انشاءالله بل چې سیمان خوري او میخونه په وړو باندې مخ لاسونه پرېوللی سي وړو بوجي په خوله کې جګو وړو بوجي په خوله کې جګولی سي بل سل دانې چارمغ 15 ثانیو کې په سر باندې ماتو 15 ثانیې 15 ثانیې چارمغه په 15 ثانیو کې په سر باندې ماتولی سي څو موټره کشولی سي و دانې په لاس باندې په خوله باندې په خوله باندې و دانې موټر په خوله باندې کولای سي وکیل صاحب تا واده پروګرام یادېږي چې دې کتو او شو سم د مې داسې مې یادېږي لکه دغه واده چې دغسې لاس دوستانو دا نو ټوله د خیره سره د ډلهییز واده زومان دي ټوله د ډلهییز واده زومان دي د خیره سره نن یې د ناویانو د زومانو د کالو د توزیع ورځ ده هیله کوم چې ټول ته دعا وکړي چې الله سبحانه وتعالی دا واده نیک مبارک او ورته بختور کړي بس دغسې پر چوکۍ باندې دغه کې ماشاءالله ماشاءالله ورسره وایست دوستان ماشاءالله 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 دا ښه ماشاءالله 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 ژر ژر راځئ ژر ژر ماشاءالله ماشاءالله اوس منډې وهئ پروا نه کوي هغه وخت یې لږ شان درځئ ژر ژر درځئ ژر ژر درځئ دوستانو دا نو د خیر سره ټوله زومان دي ښایسته زومان دي تاسو ورته وګورئ 2 ورځې وروسته یا 3 ورځې وروسته به بیا دا یو تاسې نه پېژنئ وخت راځي بیا ټول به یو رنګ وي و یو نه کې مصرف به یې کړی وي یو روغن موغن به پر سر باندې وهلی پر مخ باندې به یو کریم وهلی راځئ اوس هم دومره خوشحال دي چې وګوره ولې نه دي خوشحال ولې خوشحال نه نور الله تعالی بس د دوی نصیب عجبي بس ستا د خپل د واده ورځ په یادېږي والله همدغسې اوس ما ته مه وایه چې ژړا راته رانیسي ما ته ژړا راځي ما د خپل په واده کې دومره خوشحالۍ نه ده لیدلې چې اوس دا ځوانانو په واده کې خوشحالۍ نه اوښکې راځي راته ماشاءالله ژر دا به احساس دی یو نه کې ژر راځئ یو نه کې ژر راځئ وکیل صاحب ستا واده پروګرام یادېږي چې دې کتو شو سم د مې داسې مې یادېږي لکه دغه واده چې کوو د خیره سره خوشحال وي څومره خوشحال وي طبیعي خبره نه نو د واده په ورځ باندې به څوک نه وي خوشحاله چې نه وي خوشحاله هغه به نو نه پوهېږي او یا بیا واده په خوښه نه وي دا خبره مې کوله خدای مو را ماشاءالله د ده رنګ لا زوم ته سوی دي دا ځینې ماشاءالله یو نه کې ژر راځئ ژر خاني اغا ستا خپل د واده ورځ په یادېږي بالکل یادېږي څه احساس یې درلودی د واده په ورځ ډېر خوشحاله وم ډېر خوشحاله وې خلک در پوهېدله چې ته خوشحاله یې یاره خلک نه هغوی خپل مستي کې ډوبو ماشاءالله دوستانو دا ټول زمان دي ماشاءالله ورسره وایاست ماشاءالله څومره خوشحالي چې په دې واده کې دی که نه د ډلهییزه وایي چې ځان ته واده کې هغې کې به دومره خوشحالي احساس نه وي 30 کسانو کې زه وګورم چې د چا یو نه کې ژر خوشحالي ډېره ده ماشاءالله د ټولو په مخ کې خوشحالي احساس د خوشي کوي دغه یو پکې لږ شان د تندی تروش دی تندی دې ولې تروش دی ته راشه دلته علي صاحب ته راشه دا دوستانو هغه د ډلهییز واده هغه زوم دی جاوید افغان صاحب چې شیشې خوري د ماشین چړې خوري انشاءالله بل چې سیمان خوري او میخونه په وړو باندې مخ لاسونه پرېوللی سي وړو بوجي په خوله کې جګو وړو بوجي په خوله کې جګولی سي بل سل دانې چارمغ 15 ثانیو کې په سر باندې ماتو 15 ثانیې 15 سل دانې چارمغه په 15 ثانیو کې په سر باندې ماتولی سي څو موټره کشولی سي و دانې په لاس باندې په خوله باندې و دانې موټر په خوله باندې دغه کولی سي دا یو چا راته وویل ول د دې په ایسته دا د ډلهییز واده و شرطو ته یو بل شرط هم ور اضافه کړه ما څه کوم شرط ول دا شرط ور اضافه کړه چې د ډلهییز واده زوم بیا باید بوجي په خوله پورته کولی سي یا موټران په غاښو کشولی سي یا باید ګروپان خوړلی سي یا باید سیمان خوړلی سي
نه ان شاء الله دې ته به زه یو کار پکې وښیم کنه. او ښه ټوله د لانجه جوړه کړله. صحیح. دا د دوستانو نن نو د ډلیز واده د ناویانو زمانې د هر یوه نوم پر نوشته دی، دا به د خیر سره ورته توضیح کړو.